دوه ډیر لاند مهم او تازه خبرونه. پاکستانی ملیشو په پکتیا کې څه کړي او منظور پښتون څه ویلي. پاکستانی ملیشو د مقبل درې نیولو لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی. د مقبل درې د انځرګي کنډاو له لارې لسګونه پاکستانی پوځیان په ملکی جامو کې د طالبانو ملاتړ ته رسیدلي دي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلین وایي دغلته د بریدونو د زیاتېدا لامل دا دی چې پاکستانی پوځیان د ملکیانو په جامه کې له انځرګي کنډاو څخه راوښتي او د طالبانو په ملاتړ پر افغان پوستو بریدونه کوي. د پټان ولسوالۍ مسؤلین هم دغه راپورونه تاییدوي او په وینا یې د وسلوالو وروستۍ ټولې هڅې د تهاجمي بریدونو زیاتېدا لپاره دي. د پټان ولسوال سید محمد احمدزی وایي د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ټوله هڅه دا ده چې د پخوا په څیر په دې درې تصرف وکړي او له کرم ایجنسي څخه د انځرګي کنډاو له لارې په ډیورند کرښه افغانستان ته راواوړي. د مقبولو دره 2 کاله وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له طالبانو ونیوه او یو وار بیا هغوی د پاکستانی ملیشو په مرسته هڅې پیل کړي چې بیرته یې تصرف کړي. له طالبانو سره د پاکستانی ملیشو د مستقیمې همکارۍ په نتیجه کې همدا 2 اونۍ وړاندې په یو برید کې په دې دره کې د یوې پوستې 14 افغان سرتیري شهیدان شو. دوهم خبر پښتین نړیوال دی د سولې تامین برخه کې افغانستان سره کړي ژمنې عملي کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د کابل تیرې ورځې برید ته غبرګون کې ویلي نړیوالو افغانستان سره د سولې تامین ژمنې کړي خو لیدل کیږي چې هلته لا هم جنگ روان دی. پښتون وایي نړیوال دی خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د کوټې ګامونه اوچت کړي. هغه زیاته کړې د عارف وزیر له وژلو پوره 40 ورځې تیریږي خو تر اوسه هم د پاکستان حکومت د دې ترور په اړه چوپه خوله دی او هیڅ غږ نه اوچتوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.